دواړه همداسې را روان وو چې یوه تور پوستې خورکه مورکه او لورکه مو له مخې تېره شوه. ویلې مبارک ده او دې سره یې د څېرې ګل وغوړېده. ما ویلې څه شی؟ ویلې روح. ویلې بیا څه وایې؟ ویلې ګوره د اګاهي په سترګه ورته وګوره، د اګاهي په سترګه هر څه روح ویني. ما ویلې دا څنګه شونې دي؟ وایي کله چې له مینې هر څه ته وګورې، له مینې دې چې هر څه ته وکتل، بیا وایي د زمان مکان پولې او دیوالونه مري. نو ملې څه وکړم د دې کار لپاره؟ وایي زړې او خوسا پولې او زولنې دي چې په ذهن کې پرتې دي، ټولې ناچالکه یو سپین زړه راووځه او دنیا ته وګوره. بیا وایي د هستۍ په اندازه پراخېږي. ملې دا څنګه شونې ده؟ دا ممکنه ده؟ ویلې ولې نه؟ فقط مینهګر شه، فقط مینهګر انسان کولی شي د اګاهي د غوړېدلو دې پولې ته ګام کېږدي. او دا وایي ستا برخلیک ده، زما برخلیک ده او د یو برخلیک ده. نو مبارک مو شه دونه ستر بخت.